أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدین عنوان دی آیاتون مبارک کے اول اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د منافقانو خباثت قباحت بیان کو بیا اغوی په کومه طریقې سره اسلام ته مؤمنانو ته کم ضرر او نقصان رسولو داغی بارک اللہ ذکر کو یا داغی دا عبادات و بارکی چکل منستبا ادریدل نو پسستے سر بے منس کولو دا دکاوی دا پارے بے کولو دا دی دا پارا چرا پل زان مسلمان ظاہر کی او پدی باندے پل مال او جان دا مؤمنانو نا محفوظ گردئی او باطن کی کفر او نفاقو ویا دغ منافقانو بالخصلت دامو چکم دے کی بوتا دنیاوی غرض او فیدی حاصل دلی اغا میدان تا و اغا زیتا بے منڈا والا کہ دا مؤمنانو سر بوتا دنیاوی فیدہ حاصل دلا نزان بے مسلمان ظاہرو کہ دا کافرانو سر بوتا سو فیدہ ملاوی دلا التبی اقبل کفر ظاہرو گویا دا اسلام او دا کفر درمیان دی بیو خواب الخوامنڈی وحلی اللہ دا دی دا غطول خصدتون بیان اکو او بیا مؤمنانو تا اللہ فرمائی چی تاسو دا دی کافرانو سرا دوستانہ مکوے ذکر دا کافران با اس حال کی دا مسلمان دوست نشی گرزے دے البتہ چی کم منافقانو کافرانو تو بہو بستلا اخبل اعمال نیکرل او بیا دا اللہ دین مضبوط اونی وہ او پا خپل دین کے اخلاص پیدا کو بس بیا دا مؤمنانو سر ملگری دی سنگ چی دا مؤمنانو لا اللہ اجر و ثوابو نبو ورگئی دی لبا ہم اللہ اجر ورکی خدا کا شرط دی چی توبو باسی نیک اعمالو کی دا اللہ دین مضبوط اونی سی او پا خپل دین کے اخلاص پیدا کی اس دا تمام احکامات و دار و مدار پا دو سیزونو باندے دے یو دا خالق تعظیم او بل پا مخلوق باندے شفقت او مہربانی دا دی سپار دا پیندمی سپاری پا آخر کے اللہ تعالی دا خپل تعظیم ذکر کیا چکہ منافقان او دا کافران با اللہ باندی ایمان روڑی او دا اللہ دا نعمتون شکریہ ادا کی نو اللہ لبیا سشوی دی چی دویل عذاب ورکی ویا اللہ دویتا دا خپل تعظیم او دا عبادت حکم کیا چی تاسو اللہ امنے او بیا دا اللہ عبادت او اطاعت پورا پورا اوکے نو پتا دے کی دا پینزمی سپارے پا آخر کی دا اللہ دا تعظیم ذکر دی چی کم خلق دا اللہ تعظیم کئی تو اللہ داغوی اگر نیک عمل ضائع کئی نا اللہ داغی بیا والا خولی بدور کئی اس دلتا پدیش بگم سپارا پا ابتدا کی اللہ دا مخلوق باندی دا شفقت او دا مہربانی ذکر کئی مخلوق باندی شفقت او مہربانی پا دو طریقوں سردا یو دا مخلوق نا سرل لری کول او بل مخلوق تا نفع و فیدہ رسول نو اللہ دا ضرر مخ کی ذکر کئی دا ضرر چی کم دی دا فیدی نڈیر زیاد منی خبر دا چی اول ضرر دفع شی نکو فیدہ لگا ملو شی خوٹی رکھ دا
او که فایده ملوب نشي نو بیا هم خبره ده، او چې دا ضرر او نقصان انسان دی نه بچوي. نو الله او دلته اول د ضرر د نقصان د بچ کېدو باره کې چې مخلوق ته به په هیڅ حال کې ضرر او نقصان نشي رسولی په هیڅ طریقې سره هم. الله وی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله نه خوښوي جهر ښکاره کول یا برملا ظاهرول د بدې من القول د خبرې نه. وی الله د یو مخلوق بارکی د هغه بدی د هغه عیب بیانول الله نه خوښوي. په دې کې گویا دې خبرې ته اشاره ده چې تاسو د چا عیبونه مه لټوئ. او بیا د دې آیت باره کې مفسرین حضرات یو څو شاهد نزول باره کې ذکر هم کوي. یو سعید بن مسیب رحمه الله فرمائی چې دا آیت مبارک د جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حق نازلو. دا الله محبوب پیغمبر سره ناستو یو کس چې کوم دی صدیق اکبر ته ډیر زیات بد رد ویل او ډیر ضرر رسول ورته خاموش ناستو. دوباره بیا چې کوم دی هغه ورته بد رد ویل او ضرر ورته رسو بیا هم خاموش ناستو. پدریم دل بیا هغه دغه شان کار وکړو. نو چې کله پدریم دل باندې هغه بد رد وی نو دغه دی کې صدیق اکبر ورته هم په جواب کې هغه شان خبر وکړه. دا الله پیغمبر دغه دی کې هغه مجلس نه پاسېدو. صدیق اکبر د الله پیغمبر پسې راغی چې د الله خو پیغمبره صلی الله علیه وسلم آیت او زمانه خفش ولې. د الله پیغمبر تو فرمایل چې کله دغه کس تا بد رد ویل نو الله یو فرشتہ مقرر کړی و هغه ستاسو طرف نه ولا جواب ورکولو. او چې کله تا ولا جواب ورکو نو دغه دې کې ا فرشتہ لاړه میدان کې شیطان راغی ځکه چې کوم دې دغه مجلس نه پاسېدو. نو دغه دې کې بعض علماء وایي چې دا آیت دغه باره کې نازل دی او بعض مفسرین په کتاب فرمایي مجاهد رحمه الله چې دا آیت مبارک د ملمنو باره کې دی چې دې کې الله وی الا من ظلما پیداسو برملا د چا بد موای او کفر کا چا باندې ظلم وشو نو هغه مظلوم چې کم دی هغه د خپل هغه مظلومیت اظهار کول شي چې ما باندې دا ظلم وشو. نو هغه وجه دا مفسرین حضرات وی چې په دا آیت د ملمنو باره کې هم نازل دی چې کله یو ملما یو علاقې ته راغی او الته چې کوم دی یو قربه ته راغی او قربا د هغه ملمستحق ادا نه کړ نو هغه چاته بیا د هغه دغه خبرې بیان کوي چې د پلاکی ملما شو او علاج دغه دی کې دا خوراک سکاک بل څه بندوبست نوي دغه یو ځان علاقه وي او هغه بیا دغه د خوراک بندوبست ونه کی نو دغه بیا دغه میزبانه کې کم کمی وي دغه بیان کوي یا شکوه کوي نو هغه کول شي. او برحال د چا عیب لټول د چا نقص خامه ظاهرول پدې کې ممانعت راغی. ویا غیبت کول چغلی کول داغي بیان پدې کې راغی چې تاسو برملا د بده اظهار مکوي ښکارا کوي. ما بعد خلق داسي وي چې داغه دا عادت وي چې چانه جامع استنوي نو هغه چې کم دي سکون نه راځي څو پلار تیریږي او ویني په داغه بارک چې کم دي خبرې شروع کی. د الله پیغمبر فرمایي او حدیث مبارک کې آیت تاسو غیبت پیژنې. صحابه کرام ارګي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیبت څه ته ویل شي. د الله پیغمبر فرمایل چې تاسو چې کم دي د یو کس یو خصلت داسې بیانوي چې هغه د هغې بیانول نه خوښوي. صحابه کرام عرض کو د الله پیغمبر کو فرق دغه کس کې یو قسم عیب وي او موږ دغه عیب بیانو نو بیا چې کم دي دا غیبت دی. وی فرمایي چې او دا غیبت دی چې تاسو د یو کس کې عیب وي او تاسو دغه عیب بیانوي او هغه په خفقېږي نو دا غیبت دی. کو فرق هغه کې دا عیب نه وي او تاسو دا غي بیان کوي نو دا خو بیا بهتان شو.
لہذا د غیبت نه چې کوم دي ځان بچ ساتي بل مسلمان ته بدی باندې ضرر او تکلیف پر رسوي یو حدیث مبارک د شب معراج بارک راضی د الله پیغمبر وایي چې په معراج پښپ باندې ز په یو قوم باندې تیرې دما نو پاغي کې د خلکو چې کوم دي نګونه یو نګونه چې کوم دي هغه د تانبیو او بیا چې کوم دي هغه خلکو په نګونو باندې چې کوم دي د خپل سرمن چې کوم دي ګراوله او ویني روانې وي او ډیر زیات پر خراب حالت کې بما ته پوسو کو چې دا کم خلک دي وی فرمایل چې جبرائیل امین دا هغه قوم دي چې دوی د خپل رور چې کوم دي غوخي خوري ګویا دا غي بارکه غیبت کوي نو د دوی به دا تر قیامت پورې دا سزا وي چې د بدن نه به کوم دي په نګونو باندې د خپل سرمن چې کوم دي راشوکي او غریبا او ویني به روانې وي ولهدا د الله پیغمبر یو حدیث پر کې فرمای چې تاسو چې کوم دي د خپل جبا په دې قابو عمومي ځکه روزانه د بدن دا ټول اندامونه چې سباشي نو د جبې ته چې کوم دي منځ جاری شروع کی چرته سمشا غفرکت سمنشوري نستا په ځبان موږ ته چې کوم دي لوی تکلیف او عذاب ملاويږي ځکه غفرکا په جبه باندې یو سړی یو خبره وکړه نو داغي هغه ضرر نقصان بیا ټول بدن ته دي دغه شان د الله پیغمبر فرمایي چې په بدن کې یو ټوکړه ده چې هغه د غوښې یو ټوکړه ده چې کله دا صحیح شولا ټول بدن به صحیح وي هغه ټوکړه چې کوم دی هغه زړه دی نو ګویا د زړه او د جبه دا جبه چې کوم دی دا د زړه چې کوم دی ترجمانه ده په دې څه خبره را لا وسوسه جبه هغه اظهار او بیان کوي چې دا دواړه قابو کې وي نو انسان به د ګناه نه بچ وي والله فرمای لا يحب الله الجهر بالسوء الا من القول الا من ظلم مگر هغه کس چې پاغه باندې ظلم کوي ویا دلته مظلوم چې کم دی هغه د خپل هغه زیاتی بیان چته کولی شي چې رب دان کې سړي ما باندې حاکم ته کولی شي د یو مشر ته کولی شي چې ما باندې د پلان کې چې کوي دا ظلم او زیاتی وکړو نو دا چې کوم دی جائز دی او په دې کې چې کوم دی دا مظلوم با د هغه خبرو نه زیات خبرې نه بیانوي چې څنګه په د باندې څه شوي هغه به کوي که فرق د هغې نه دی فرق چاته چا یو کنځل کړي وي او دی به د دوه کنځلو کوي نو بیا دې د هغه په دې باندې شو بیا دې چې کوم دی ظالم شو هغه مظلوم شو برابر چې کوم څه خبره وي هغه شان بکیږي او بعضې کې بیا علما فرمایي چې دا اظهار چې کوم دی په بعضې حالاتو کې چې کوم دی هغه مباح او روا دی یو دغه چې کله مظلوم د خپل ظلم هغه بیان چاته وکي حکمران ته یو مشر ته یا یو کس داسې وي چې هغه یو بدی کار کوي او هغه چې کوم دی د هغه بدی باره کې د هغه مشر ته یا یو بل د کلي یو مشر ته و چې دا پلان کې شراب څکي یا جواری کوي یا چې کوم دی څه بل غلط کار کوي د دې دپاره چې د اصلاح وکړي چې دې د دغه غلط کار نه منع کړي په دغه اصلاح په نیت باندې کدی چری داغا خبر بیانی چاہتا چرا دی چې کم دی د دې کار نه منع کا غلط کار کی نو بیا می مباح او جائز دی دغه شان کو فرق یو سړی د چانا تپوس کی د مسلې باره کې د مفتینا عالمنا چرا که جا باندې سوق داسې ظلم او زیاتی کوي نو داغي باره کې سم مسله دا سه حکم دی نو کوم می وانه غشت نو ډیره خبره ده چرا قدیم باره کې سه حکم د اسلام دی نو دغه دی کې هغه خپلغه دا کس چې کم دی یاد یو کس خبره دا هغه عیب ښکارا کول چې په دې طریقه دې زیاتی ظلم کوي نو دغه چې کم دی جایز دی او اسی چې کم دی د چا عیب دونی کول په دین سره چې دا هغه ذلیل کول رسوا کول دا بالکل منع دی وکان الله سميعا علیما او الله دی خو اوریدونکي او خو عالم دی اوس پدې کې الله خپل صفت بیان کړ سمیع او علیم پدې کې ظالم ته تنبیه دی او مظلوم ته چې کوم دی یو قسمه تسلی ورکول دی ظالم ته پدې باندې تنبیه خبرداري دی چې ظالما د خپل ظلم نه بچا ظلم زیاتی مکوا کو دنیا کې تعالی چا سزا در نکړه او سزا نه بچولې نو دا الله د عدالت نه ورته بچ کېدو ولا نه الله ستا خبرې اوري او ستا په دې ظلم باندې الله خبردار دی او مظلوم ته الله چې کوم دی دا ترغیب ورکړي چې ته خفه کېږه ما که تا فرق ستا دل ته ازاله ونه شوله الله ستا دا فریاد اوري
الله ستا په دې حال باندې خبردار دی. الله به چې کوم دی ستا د ظلم دا بدلا ظالم نه ما اخلي او ستا امداد به خامخا کوي. ورپسې اوس د نفي خبر دلته په دې کې د مظلوم سره ناغه نه ضرر او نقصان لري کول دي. اوس مظلوم ته یا چا مخلوق ته چې کوم دی نفع رسول په کومه طریقې سره ده. اوس الله د هغې د یو انسان خصلتونه ښکلې خصلتونه الله بیانوي. ان تبدو خیرا، الله وایي اے انسانه، اے مسلمانه، اے نیکي کوونکي والا، که ته فرقه یو خپل نیک کار کې تا چې کوم دی یو نیک کار وکړو. نیک کار کې بیا علما د نیک کار ښکارولو کې یو انسان طبعي یو طبعي خبره پکې شته چې ردی یو نیک کار وکړي نو وړي غواړي چې د ما دا نیک کار ښکاره شي. لکه خپل شهرت مطلب نه وي، واسې هغه یو فطري خبره وي. او یو دا چې بعضې نیک کارونه هغه د ترغیب دپاره وي. نو په دې کې علما بیا فرمایي چې کم فرائض دي، دا فرائض چې کم دي دا فرائض کارونه دا ښکاره کول پکار دي چې نو خلکو ته ترغیب ملو شي. مثلا زکات ورکول دي، صدقه فطر ورکول دي، نو چې دا څومره ښکاره ورکې د ترغیب دپاره نو ډېره ښه خبره ده. ان تبدو خیرا، که تا دا خپل نیکي ښکاره کړه په دې کې څه بدي نشته ده. او بعضې کم نفلي خیراتونه دي یا نفلي عبادت دي، نوافل دي یا ځاله ذکر و اذکار دی او یا چې کوم دي دعاګانې پټې پټې غوښتل دي، نو که دا د او تخفوه که دا د پټ کې نو په دې کې هم څه بدي نشته. او بیا په نفلي عباداتو کې یو حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت به الله تعالی هغو کسا د خپل په ورځ د قیامت باندې به الله هغو کسانو ته د خپل د عرش سایې لاندې ځای ورکوي. نو په هغه هغو کسانو کې یو کس هغه یادېږي چې هغه په ښي لاس باندې چاله څه ورکړي او ګس لاس ته پته ونه لګي چې د دې ښي لاس څومره کم څیز دې چاله ورکړه، دومره خفیه. نو دغه دی کې د خفیه چې کم دی هغه ونګوره اواز راغلی دی. لہذا که یو سړي چاته ښکاره چې کم دی چاته نفع رسوي او یا په پټه طریقې باندې چاته فایده رسوي، دا دواړه اسلام کې روا دي. او تعفو عن سوء. او دریم اوس الله د عفو ذکر کوي چې چا عفو وکړه چاته د برائۍ او د هغه د زیاتي. او دا عفو چې کوم دی دا د الله صفت دی، الله معاف کوونکی ذات دی. حالانکہ اللہ قادر مطلق ذات فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اللہ قادر دے اگا انتقام بدلا اغستو والا دے. نو اے انسان تو خو عاجز ہے، تو خود چانا انتقام بدلا اغستیم نشے اور کفر کا طاقت ترام گے. اور بیان چی کم دی سنگ چی اللہ تعالی قادر ذات تے باوجود آغا د خپل بندگانو گناہونا معاف کئی، باغی باندې پردے اچائی، ستار دے داغی آغا عیوبونا پٹھیا. نو اللہ وی اے بندہ تزان کی ہم دا صفت راولا، دا اللہ پا صفت دا متصف کا تم چی کم دی خلقتا دا برائے معافی کوا، داغی دا ظلم و زیادی معافی کوا. اللہ بجی کم دی تعالی دا دیڑی دا خپلی بدے در کئی، زکر دا صفت دا اللہ دے. اللہ عفون دے، عفو کون کی دے باوجود دا قدرت او طاقت چی اللہ دا باوجود دا قدرت طاقت پل بندگانو باندے پردیم اچھیا، داغی گناہونا معاف کئی، داغی عرص معاف کئی، تردی چی اسری شرک او کفر کیا اور بیان چی کم دی توبہ وستلا اللہ بے بیان چی کم دی معاف کی. لہذا دا صفت دا کے پیدا کول پکا دی چی خلقو تا داغی دا برائے دا بدے معافی ورکول. دا دری اخلاقی تربیت اللہ دی کی خیا کہ یو نیکی کو ظاہرے اور کیا پٹے. اور دریم چی کم دی اگا عفو دا چی دا ٹون دا اچت مقام دا عفو دی چی چاکی دا عفو دا صفت بھی دی دا اخلاق بلندترین مقام باندی دی. اور اللہ بدل دا دی دیل اجر و ثواب پر. لا يحب اللہ الجہرہ، اللہ نخوخی ظاہر ول برملا اعلان کول بسوء دا برائے من القول دا خبرنا الا من ظلم، مگر آگا چا باندی ظلم وشو آگا قل آگا ظلم چاہتا بیانین و خیر دے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور دی اللہ اوریدن کی اخب و ذات دے.
इन तो बुदू कता सुखकारा कवे खैरन योने की और तोफ़ूह और ये पटावे और ताफ़ू अनसूइन और या के गंदी अफ़ कवे द बुराए और द ज़्यादे फ़इन्न अल्लाह पस बेशक अल्लाह का नदी अफ़ूअन माफ़ी का उनकी कदीर और कुदरत तर उनकी ज़ात थे। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ अल्लाह नख़्वक़ी बरमला ज़ाहिर वल्द बराए मिनल क़ौल द ख़बरे इल्ला मन ज़ुलिमा मगर अगर चा बांधे सो जुल्म की शिवी ज़्यादी भी शिवी वकान अल्लाह दी अल्लाह समीअन देर ख़ौरिदुन के आलिमन और देर को हज़ात इन तो बुदू कता सुखकार कवे खैरन योने के जरा और तो फू हो या पटावे और ताफू अनसूइन और यादा बुराए और द बदे की कमनी माफ़ी कवे फ़इन्न अल्लाह बस बेशक अल्लाह का नदी अफूवन माफ़ी का उनकी कदीरन और कादिर ज़ात कुदरत कर उनकी ज़ात दे।